ولسونه ته معلوم شي چې دا خو فوز نه ده، دا خو زمونږ وینې زبېښي. جنرال نه خو چې جنگ لري کې هیڅ معنا نه لري. پاکستان به خپل هغه غوښتنې بدلي. د خاورې سره دا مشکل لري، د ملت سره دا مشکل لري. پاکستان سره کم بیکګراوند پرېښی د ټي ټي پي ضد جګړه کې هر هغه ډله حمایه کړې ده تر څو چې توپک ورسره جرګه کې د همدغه ستونزې د حل لپاره راټول کړي وو. دوی د امن جرګې په نوم باندې اما د جرګې له منځه 15 هغه اشخاص تری تم کړل یا وتښتول. داسې پراجیکټونه ډیزاین کړي دي چې هغه بیرته په دنیا باندې خرڅ کړي دي. هر هغه افراد چې پاکستاني حمایه کوي، سیاسي کې نظامي او هغه په افغانانو کې منفور، دغه پالیسۍ دغه حالات د هغو څیرو اولادونه چې پلرونه په دې لاره کې په ظلم باندې وژل شوي. دوی د دې نه وروسته کولی شي چې افغانان خپل نوکران کړي. هم له مخې نه ویریږي، هم له شانې فوز ویریږي. څومره افغانان متوجه شو، نو دوی د افغانانو پر وړاندې بیخي هغه اعظمي کرکه وښوده. افغانستان د ارامۍ او د دوی د مغرضانه کړنو د خوندیتوب لپاره ولا موږ په افغانستان کې د نظام د بدلولو لپاره هڅه کوو، اما دا بیا د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه ګڼي، حتی مقدساتو ته هم احترام نه کوي. په مساجدو کې سپي تړلي دي. ځکه افغانستان د سیمې د وصل نقطه ده، د تجارتي وصل، د ترانزیت د وصل نقطه ده. تاسو په کراچۍ باندې مال لاوړئ، ستاسو ټوله کرایه وغه کې په بندر عباس باندې $1.5 فرق یو کنټینر 40 فوټه کې. واخان کواریډر څومره مهم دي. چین سره اموال دلته افغانستان ته اوس په 2 هفتو کې رسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه. تاسې سیاق ګورئ او زه عابد احساس یم. د نن خپرونه په دې ده چې یو ځل بیا ترکیه هڅې پیل کړي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو باندې منځګړیتوب وکړي. له دې وړاندې په قطر او بیا 2 پړاوه په ترکیه کې خبرې شوې وي، خو خبرې بې نتیجې وي. د خبرو د بې نتیجې کېدو پایله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا په ګوته کړې وه چې د پاکستان غوښتنې غیر منطقي دي. د ټي ټي پي یا په پاکستان کې د طالبانو د تحریک په تړاو باندې د پاکستان غوښتنې داسې دي چې کابل یې مهار کړي، خو دغه غوښتنه اسلامي امارت غیر منطقي بللې وه. اوس چې یو ځل بیا ترکیه هڅه کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي، څومره تمه شته دي چې راتلونکي خبرې به کامیابه شي یا به پاکستان په خپلو دریځونو کې تغییرات راوړي. د دې ترڅنګ له دغه ترنګلتیاو وروسته یوه غټه بله مسله چې رامنځته شوې ده، هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ټرانزیټ درېدل دي، چې دې موضوع دواړو خواو ته تاوان هم اړولی او ستونزې راولاړې کړي دي. په داخل کې د پاکستان ډېری فابریکې له دې امله کارونه درېدلي دي، کارکوونکي بیکاره شوي دي. هغه درمل او کوم توکي چې افغانستان ته راتلل هغه سټاک شوي دي، ځینې خراب شوي دي. د افغان تجارانو مالونه هم په لارو کې پاتې شوي چې ځینې خراب شوي او ځینې بیرته راګرځېدلي دي افغانستان ته. موږ د دغه موضوعاتو په بېلابېلو اړخونو باندې نن له خپل درانه میلمه سیاستوال د ننګرهار د پخواني والي او د ملي ثبات ټولنې مشر ښاغلي ضیاء الحق امرخیل سره بحث لرو چې د دې ټولو مسایلو په ژورو باندې به تحلیل وکړي. امرخیل صاحب، تاسو ته سټډیو ته ښه راغلاست وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډېره زیاته مننه احساس صاحب، تاسو ته مننه کوم، ستاسو د دې میډیا یا رسنۍ څخه مننه کوم چې زه مو دعوت کړی او تاسو سره په دې بحث کې ګډون کوم. نو ډېره زیاته مننه. امرخیل صاحب محترم، له دې به راپیل کو چې د ترکیه نوې هڅه چې په پاکستان کې د ترکیه سفارت ته هم پې خبر ورکړی دی، پاکستاني رسنۍ هم پې غږېدلي دي او د ترکیه رسنۍ هم چې ترکیه په پرلپسې ډول هڅه کوي او همدغه روانه ونۍ ښودلې ده چې یو لوړ رتبه هیئت به چې په هغې کې به د ترکیه د استخباراتو رئیس هم وي، دی به پاکستان ته ځي او بیا به کوشش کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکېچونو په تړاو باندې د خبرو هغه مسیر پیدا کړي، د خبرو لار پیدا کړي. څومره امکانات وینئ چې پاکستان به خپل هغه غوښتنې بدلې کړي یا پاکستان بدل شوی وي یا هغه د پوځي رژیم تګلارې بدله شوي وي او سیاسي حالت ته راګرځېدلی وي یا یو سیاسي بحث ته راشي؟ د دې څومره شونتیا شته دی؟ ډېره زیاته مننه. رښتیا هم قطر او هم ترکی 2 ځل دا زمینه برابره کړه چې د امارت اسلامي او همدارنګه د پاکستاني استازو ترمنځ مجلس برابر کړل، د خبرو زمینه برابر کړه.
موږ د دې مننه کوو هر هغه څوک چې د افغانستان خیر غواړي، د افغانستان د ولس خیر غواړي، د دې خاورې خیر غواړي، قابل د قدر دی او تقدیروي. ترکیې سره د افغانستان ډېرې اوږدې اړیکې دي، یو متقابل احترام په اساس باندې په بنسټ باندې ولاړې دي. نو کور یا باد چې دا هڅه وکړه. اما بحث دا ده چې که ترکیه بیا هم هڅه وکړي او بیا هم هڅه وکړي تر څو چې د پاکستان په پالیسیو کې بدلون رانیسي، تر څو چې په اصلي اجنډا په واقعیت باندې ولاړه نه وي او حقیقي نه وي اجنډا، نو خبرو کامیابېدل به لږ مشکل وي. امارت اسلامي هم په همدې برخه کې فکر کوم وزارت خارجه هم اعلامیه ورکړه او د اعلامیې تر څنګ یو وزیر خارجه د افغانستان د امارت اسلامي هغه ژورنالیستانو سره او ځینو څیرو سره په دې باندې اوږد مجلس کړی و، ډېر هغه څه روښانه کړي وو چې ضرورت دی ته و چې افغانان په هغې باندې خبر سي. د پاکستان غوښتنه او توقع د افغانستان څخه داسې غوښتنې دي چې په هغې پوره کول د افغانستان د توان څخه بیرون ده، یا همدارنګه د خپل کور جنجال حل چې د پاکستان مکلفیت او مسؤلیت ده چې خپل ستونزې په خپله باندې حل کړي او بیرونی ستونزې هغه د همسایګانو سره حل کړي. نو همسایګان نشي کولی چې د دوی داخلي ستونزه یا مشکل حل کړي. ټي ټي پی د پاکستان یو داخلي موضوع ده او ټي ټي پی د فوز د ظلم د بې عدالتۍ او د استبداد او په پرله پسې د پښتنو د ځپلو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. او دا داسې نه ده چې اوس رامنځته شوې ده. ټي ټي پی د کلونو راهیسې خپل فعالیت لري او متاسفانه په تیر جمهوریت کې هم جمهوریت په دې باندې ملامتول او یو قسم بحث به مطرح کول چې گویا دا جمهوریت سره هندوستان په دې برخه کې مرسته کوي، کومک کوي، همکاري کوي او دا د هندوستان پروژه ده جمهوریت مخ ته وړي. دوی ته به معلوم شوي چې د جمهوریت د سقوط نه وروسته هندوستان نه دلته سفارت لري نه قونسلیټ لري. د سقوط په دویمه ورځ هم ټي ټي پی په پاکستان کې خپل عملیات ترسره کړي دي، په دریمه ورځ هم ترسره کړي دي او متداوم خپل کار ته کار ویلی ده. زه فکر کوم چې پاکستان ته په کار ده چې خپل داخلي ستونزې په خپله باندې حل کړي او د هغې لپاره مناسبې حل لارې راوباسي او افغانان پرېږدي چې داخلي د خپل کور ستونزې په خپله باندې حل کړي. متاسفانه د پاکستان هڅه یا همدارنګه د لاسوهنې بحث کې موږ تاریخچې ته وګورو، احساس په تیرو 40 کلونو کې پاکستان د دې خاورې سره یو ژوره دښمني پاللې ده. هر هغه ډله حمایه کړې ده تر څو چې توپک ورسره و. اما کله چې هماغه ډله چې دوی حمایه کول او موقف ته ورسېدل، قدرت ته ورسېدل، په سبا یې د همغې ډلې په خلاف باندې بیا بله ډله حمایه کړې ده. ځکه دوی پاکستان په دې باور ده چې د دوی جنجال یوازې یوې ډلې سره نه ده، د خاورې سره دا مشکل لري، د ملت سره دا مشکل لري، د تاریخ سره دا مشکل لري. او د پاکستان بحث دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ نظام نه وي. ما په اوایلو کې هم دا بحث یو ورځ یوې رسنۍ سره کړی چې امارت سره به د دوی ځکه جنجال راځي چې دوی یوازې د امارت طرفدار نه وو، یوازې د امارت نه هم دومره استفاده وکړه د دوی ټیم څخه او همدارنګه د دې حرکت څخه چې جمهوریت ورباندې ضعیفه کړي، جمهوریت له منځه لاړل. اما د جمهوریت د منځه تګ سره یې د امارت خلاف بیا کار پیل کړ. نو پاکستان په افغانستان کې هیڅ نظام نه غواړي، که هغه د مجاهدینو نظام هم دوی ونه غوښتل، که هغه جمهوریت هم دوی ونه غوښتل، که هغه د داود خان شهید داود خان نظام هم ونه غوښتل، که هغه د ډاکټر نجیب حکومت هم دوی مخالفت وکړ، که هغه د جمهوریت هم دوی مخالفت وکړ. د تیر امارت سقوط ته که تاسو وګورئ د ټولو نه زیات رول پکې پاکستان لوبولی و. د دوی مشران یې ونیول، د امارت بندیان یې کړ، امریکا ته یې په لاس کې ورکړل، هر ډیپلوماتان یې ورکړه. نو دوی همیشه برخورد دا ده. دوی په افغانستان کې هیڅ نظام نه غواړي، هیڅ اقتصاد نه غواړي، هیڅ سیستم نه غواړي، هیڅ بنسټ نه غواړي، هیڅ ژوند حتی نه غواړي. غواړي چې دا داسې یو بفر زون وي چې د بدبختیو مرکز باندې به دا بدل شي. او دا چې 3-4 کاله په افغانستان کې نسبي هم نه ده، دا خو بیخي نشي تحمل کولی، دا خو بیخي د تحمل وړ ورته نه ده. نو متاسفانه پاکستان افغانستان سره ډیر یو بد هغه کړی ده. خو زه غواړم نن یادوري وکړم، په دې بحث وکړم چې موږ افغانان به په خپل منځ کې ډیر مشکل احساس لرو.
یو بل نه منو، ستونزې لرو، مشکلات لرو، په قومونو متاسفانه دښمنانو تقسیم کړو، په پرګنو تقسیم کړل، په خلقي پرچمي او مجاهد باندې ټول تقسیم اما موږ یو نتیجې ته رسیدلی دا ټول ډلې، که هغه پښتانه دي، که هغه تاجک دي، که هغه هزاره ورونه دي، که هغه خویندې دي، که هغه ورونه دي، که هغه جمهوریت فکر خاوندان دي، که هغه د امارت فکر خاوندان دي، که هغه مجاهدین او که هغه خلقي پرچمي وو، هغوی ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان نظامیان او نظامیان دا بنسټي د افغانستان سره ډېره کلکه دښمني لري. نو بالاخره موږ پښتو کې متل لرو وایي کور ور واخیسته وایي دیوالونه یې پاخه سو. نو موږ وران سو، موږ ډېر وځپل سو، خو موږ دغه هېواد لاسته راوړی لرو چې بالاخره ومو پېژندل او نن دوی به ډېره مشکله وي چې نیابتي ډلې پیدا کړي او افغانان دې نتیجې ته هم رښتیا رسېدلي دي چې هر هغه ډله چې د پاکستان حمایه کوي، هر هغه افراد چې پاکستان حمایه کوي، که سیاسي کې نظامي هغه په افغانانو کې منفور دي. افغانان احترام ورته نه لري او په افغانستان کې ځای نه لري. نو په ټوله کې دا بحث کې دا یادوري کولی شم چې پاکستان د خاورو سره ډېره ژوره دښمني پالي او د دې مختلف دلایل دي چې ورباندې بحث کوو. دې ټکو ته به هم راځو. دغه چې تاسې اشاره وکړله چې له دې وروسته پاکستان ته دا فرصت شته که نه چې نورې وسلوالې ډلې د افغانستان ضد وسلوالې ډلې هغې کې. خو که دغه بحث شروع د ټي ټي پي نه ده، که د دې نور بعدونو باندې بحث کوو، حتما دې ته بیرته راځو. د ټي ټي پي موضوع کې یو مهمه مسله چې ټي ټي پي څنګه چې تاسې تاریخچه وویله، د ټي ټي پي تاریخچه د 2008-2009 کال نه شروع ده او هغه علتونه چې د همدغه بحث دپاره چې ما کوم ډېر راټول کړل او په خپله بیا ډېرو په پاکستان کې پې بحثونه شوي دي، هلته پې مدني خلکو بحثونه کړي دي، هلته پې سیاستوالو بحثونه کړي دي. پاکستان خپله په ټي ټي پي باندې هم تجارت کړی دی. د ټي ټي پي مشران دوی خپله نیولي دي، امریکا ته یې په لاس ورکړي دي. دوی د امریکا په ذریعه باندې په دوی باندې عملیات کړي دي. په دغسې حالت کې چې د خپل هیواد په داخل کې که نن غوښتنه دا د اسلامي امارت نه کېږي چې تاسو یې مهار کوئ یا تاسو یې هلته دروړئ یا تاسو د دوی په اړه باندې یوه فتوا صادر کوئ، خو له وړاندې نه په دې جګړه کې خپله پاکستان سره کم بیکګراونډ پرېښی د ټي ټي پي ضد جګړه کې د پاکستان په بیکګراونډ کې وغږېږئ. دغه کم بیکګراونډ چې پاکستان پرېښی، لکه ما چې د یو دوه ټکو یادوري وکړله چې امریکا ته یې په لاس ورکړي یا امریکایي ډرونونو د دوی په خوښه باندې په هغوی باندې عملیات کړي دي چې دوی هغه احساسات، هغه قومي دغه قوم احساسات، دغه خلکو احساسات، هغوی سره هغه د زور جهتي احساسات نور هم لوړ کړي دي. اوس دې کچې ته رسېدلي دي چې اوس د ټي ټي پي په وړاندې دوی عاجزه دي. ګوري احساس بحث دا ده چې ما مخکې یادوري وکړه، ټي ټي پي یو خودجوشه حرکت نه و. ټي ټي پي د پاکستان د فوز د ظلم په نتیجه کې، د بې عدالتۍ په نتیجه کې او د استبداد په نتیجه کې او پرلپسې د پښتنیزې سیمې چې هغه په ډیورند لاین باندې پراته دي د هغوی ځپلو په نتیجه کې رامنځته شوي. دا د هغو څېرو اولادونه چې پلرونه په دې لاره کې په ظلم باندې وژل شوي او هغوی سره زیاتی سوی ده. دا د هغو څېرو اولادونه دي چې د هغوی کورونه وران شوي دي. که تاسو میرامشاه ته وګورئ، میرلې ته وګورئ، د نورو سیمو ته وګورئ، په دې کې کوم عملیات چې د پاکستان فوز وکړه په نامه د ضرب اعظم او دې ته ورته نور عملیات کړي دي، یعنې هغه ښارونه وو، هلته پاخه کورونه وو، هلته قلاوې وې، هلته بازار وو، هلته رسټورانټونه وو، هوټل وو، هلته زرګونه دوکانونه وو، ژوند وو، هلته انسانیت وو، هلته مکتب وو، هلته پانتون وو، هلته روزمره ژوند په ښه شکل پیلېده. نو چې کله یو ښار په یو دښته باندې بدل سي، ستا څه توقع ده چې هغوی به په مقابل کې په 21م قرن کې خاموش پاتې کېږي؟ هرګز نه پاتې کېږي. نو ټي ټي پي بالکل د دې تر ورته هلته نور استبداد چې کوم ده، تاسو نن وګورئ د هغه صلحامیز حرکت چې د پاکستان د حکومت په وړاندې باندې منظور پښتون رامنځته کړ، هغه هم د فوز د ظلم په نتیجه کې دا کار شوی ده. د دې ته ورته وګورئ مثلا 80% سیاسي نفوس یو لیډر سره د پاکستان او په ډېر قاطع اکثریت باندې انتخابات ګټلي وو، هغه په بند کې غورځوله د ترڅو د انتخاباتو اجازه ورته نه ورکول کېږي. نو نه مدني کار د اجازه سته ده، نه سیاسي فعالیت ته هلته د هغه څېرو چې هغه مستقلانه او استقلالیت لري، حرکت
حرکت کوي یا مخ ته ځي یا فرمایشات ډیر نه مني هغوی بند ته اچول کېږي او بندي کېږي یا وژل کېږي یا کور ورانېږي یا منطقه ورانېږي نو طبیعي ده چې عکس العملونو سره به یو نظام یو بنسټ مخامخ کېږي نو بیا هم تاکید په دې باندې کوم چې د امارت اسلامي د راتګ نه وړاندې د جي ډي پي بحث مطرح و او دوی همدغسې ادعاوې په جمهوریت په وخت کې هم کول زه په ننګرهار کې والی هم همیشه به دوی بحث کوو او په هغه وخت کې هم ټي ټي پي نه دوی استفاده کوله د نظام په خلاف باندې د جمهوریت په خلاف باندې په یو شکل باندې استفاده ترې کوله تر څو جمهوریت ورباندې ضعیفه کړي کوم چې د دوی په ګټه طالبانو هغه ته ښه طالب ویلې او کوم چې د دوی د ګټو طالب نه و هغه ته بد طالب ویلې کني مفکوره ټوله یو مفکوره وه اهداف ټول یو اهداف و فکر یو ټول هغه نو بنان د پاکستان د دوه مخی سیاست او همدارنګه د استبداد د ظلم په نتیجه کې زه فکر کوم چې دا شی نه د امارت اسلامي په لاس کې ده نه د افغانانو په لاس کې ده چې دا ورته مهار کړي دا د دوی کورنۍ موضوع ده داخلي موضوع ده او دوی باید پالیسي تغییر کړي د خپلو ولسونو په وړاندې باندې بغیر له دې نه مشکل به وي دوهم دا چې د افغانستان په وړاندې دوی پالیسي ډېر زیات مشکل لري دوی همیش د افغانستان په وړاندې پالیسي پوښتنه به کوم دلته یوه موضوع تازه د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه تازه غوښتنلیک د پاکستان نه دوی نه غوښتي دي چې هغه کسان چې څو ورځې مخکې یا یو اونۍ مخکې په یو جرګه کې د همدغه ستونزې د حل لپاره راټول کړي وو دوی د امن جرګې په نوم باندې چې کومه جرګه جوړه شوې وه او د هغې نه بیرته خلک د جرګې نه د راوتلو وروسته ورک شوي دي نو حتی د بخښنې نړیوال سازمان پرې غوښتنه کوي اوس دغه پالیسي یعنی یو که ووایو چې دوه مخه یعنی څو مخه پالیسي ده اوس همدغه بیرته دې ته زمینه نه برابروي چې ووایو چې پاکستان چې څه وایي هغه نه غواړي یا که غواړي همدا بحث چې څو وخت مخکې دوی د امن جرګې په نامه باندې په خیبر پختونخوا کې جرګه جوړه کړه په بخښنې او هغوی ته مختلف احزاب او په فردي شکل باندې چیرې راوغوښتلې تر څو په امن بحث وکړي اما د جرګې له منځه 15 هغه اشخاص تری تم کړل یا وتښتول چې هغوی د امن په موخه یا په هدف په نتیجه کې دلته راغلي وو چې د مجلس کې ګډون کړی او دا ایالتي حکومت لپاره هم ډېر د تعجب وړ و همدارنګه د ضعف معنا ورکوي چې کله یو کوربه یو څوک راوغواړي او بیا امنیت تامین نشي نو کله چې ملکی حکومت دومره بې واکه وي دومره بې صلاحیته وي دومره خپل مجبوریتونه لري چې د خپل میلمه پالنه نشي کولای د خپلو غړو پالنه نشي کولای نو هغه به د ولس پالنه په کوم شکل باندې وکړي نو زه فکر کوم چې دا سوال ټولو پاکستانیانو سره حل ده په خصوص پښتنو سره حل ده چې فوز همیشه پروژه اخیستې ده فوز خپل قوت په خپل ولس باندې استعمال کړی ده موږ تاسو د دې شاهد یو چې څو ورځې مخکې په تیرا کې بمبار وسو د ډرون نه استفاده کیږي بمبار کیږي الته ولس باندې کله کله لارې قطع کیږي هغه منطقو ته توکي خوراکي توکي نه پرېښودل کیږي نو کله چې ولس سره دومره ظلم کیږي نو څه فکر کوي چې ولس په مقابل کې دوی ته غلام په غاړه کې واچي دوی ته الوا راوړي دوی ته خواږه راوړي چې تاسو دوی ته ښه راغلاست وي خو طبیعي ده چې ولس خپل مقاومت کوي طبیعي ده چې ولس خپل عکس العمل کوي طبیعي ده چې ولس په وړاندې باندې درېږي او پاڅون کوي نو ټي ټي پي په ټوله کې د پاکستان د حکومت د ظلم په نتیجه کې رامنځته شوې ده د استبداد په نتیجه کې رامنځته شوې ده د بمبارو د وراني په نتیجه کې رامنځته شوې ده نو دا اوس په یو غټ خودجوشه حرکت باندې بدله شوې ده او زه فکر کوم چې دا به یوازې خیبر پختونخوا باندې اکتفا ونیسي دا به خپرېږي همدغسې دوی په بلوچستان کې د بلوچو په وړاندې باندې تاسو ولیدل چې هغه د تحریک مشره چې هغه یو سیاسي مبارزه کوله مدني فعالیت کول ماهر بلوچ په نامه باندې هغه بندي کړه د هغه همکاران یې بندي کړي و خزینه وي هغوی د توپک مخالفت کول د وراني مخالفت کول نو پاکستان دغه یو ستونزه لري اما په مقابل کې بیرته بل غټ مشکل دا چې دغه یوې هفتې نه یوې نیمې نه موږ ګورو چې دا بحث کوي چې ولا موږ په افغانستان کې د نظام د بدلولو لپاره هڅه کوو ژورنالیستان په دې باندې بحث کوي سیاسیون په دې باندې بحث کوي مرکې دي اخبار د خبر د ښکته پورته دا بحث سره مخ ته ځي اما دا بیا د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه ګڼي افتخار په دې بحثونو باندې کوي اما برعکس
چې ټي ټي پی خپله د دوی ظلم رامنځته کړی استبداد رامنځته کړی دا په افغانستان باندې تپي دا یوازې طالبانو باندې په امارت اسلامي باندې دوی نه ده تپلي کلونو نړیوالو سره په دې بحث کوو چې جمهوریت ټي ټي پی حمایه کوي او جمهوریت د هندوستان نه دا پروژه اخیستې ده زه په زغرده وایم او په ایمان او په صداقت دا خبره دا کوم چې موږ په جمهوریت کې زه په ننګرهار کې والي موږ بالکل ټي ټي پی نه ده حمایه کړی حتی ورسره په تکلیف و چې کله به دې خاورې ته هغه سیمو کې چې د موږ مسؤلین امنیتي نه دوی به راواوښتل ولست متضرره یعنی جنجالونه او مشکلاتو خو بیا هم دوی جمهوریت په دې باندې تورن کول او جمهوریت ضعف لپاره کار کول شپه ورځ کار کړی ده نو زه فکر کوم چې پاکستان چې څه کړلی دي هغه بری وي د پاکستان ټي ټي پی د پاکستان د اعمالو نتیجه ده د پالیسۍ نتیجه ده او دا په دې باندې نه خلاصه کیږي ترڅو چې دای په خشه په اصلي معنا باندې توبه ونه باسي خپل پالیسۍ کې بدلون نه وړي او خپل د ولس مشروع غوښتنې ونه مني او صحیح اقدامونه کی زه فکر نه کوم چې په یو کانفرانس او په دوه کانفرانسو دا مشکل کو د امارت اسلامي سره سبا حلم کی بل هفته بیا پیلېږي زما خپل معلومات دادي یا تجربه مې دا ښیي چې دا به ځکه چې دوی د کور جنجال به همیشه په نورو باندې اچوي دوی په ډېرو سیمو کې ډېر جنجال لري دوی ټول همسایګانو سره جنجال لري ایران سره لري افغانستان سره لري بنگلاديش سره لري هندوستان سره لري نو دوی د فکر کوم چې دا په دنیا کې وازنه ملک د چې نه همسایه سره جوړل نو ولس سره جوړل فقط یو اجرتی قاتل رول لوبي یا یو پروژه اخلي فقط زه یو بل سم د افغانانو سره شریکم چې دوی د فوز بیک ګراوند ته وګوري تر 2010 پورې دوی همیشه تر 6 میلیارډ ډالر پارلمان ته وړاندې کول فوزي او ملکی ادارې نه به 6 میلیارډ ډالر غوښتل او ویلې به چې تاسو موږ ته کافي پیسې را نه کوي موږ نه هندوستان مخکې کیږي او هندوستان قوت ډیریږي هغه به چې وخت سره ځینې به په کرپشن او په فساد باندې جنرالانو به کورونه اخیستل عیش او عشرت به ور باندې کول هغه نه توجه نه کول نو هغه نن ولست معلومه سو فوز ته معلومه سو سیاستمدار ته معلومه سو ملاتړ ته معلومه سو مدني فعال ته معلومه سو چې دا پیسې چې موږ کلونو مصرف کړي دي موږ د هندوستان په مقایسه باندې پیشرفت نه ده کړی او وی نن هندوستان دلته د پاکستان دیزي کې ده نو اوس ملکی اداره په دې باندې نسی غولول چې پیسې را تراکې 6 میلیارډ نو اوس یو بل فرمول وړاندې کړی د 2010 نه بعد هغه دا که تاسو موږ ته کافي پیسې رانه کې افغانستان به بل دومره قوت پیدا کی او دومره مشکلات به موږ ته ایجاد کی چې موږ ته به په اوږد مهاله ډیر مشکل نو هغه باس ختم سو ځکه چې هغه دروغي او مصنوعي او د افغانستان بس مطرح کی پم دې نامه باندې دوی بهاهو پیدا کی بودیجه بخلو د جنرالانو خټه په جنگ کې ده جنرال نه خو چې جنگ لري کې هیڅ معنا نه لري کله چې جنگ وی الته فساد وی کله چې جنگ وی الته اسلحه خرچيږي کله چې جنگ وی الته تیل پټيږي کله چې جنگ وی الته مصارف کیږي کله چې جنگ وی هغوی امتیاز اخلي نو جنگ خو او بل کله چې جنگ دی رتبه اخلي چې جنگ نه دا بسنګ جنرال کیږي نو بنان دغه جنگ د چې د دې لپاره یو زمينه دی پیدا کړی ده افغانان ور باندې پوي دي ما د ډیرو پاکستاني سیاستمدارانو خبري واوریدلې او دی راته یو امید راکړ چې هغه خلک هغه ولسونه کافي سیاسي بایداری لري او په دې کې ویل چې دا ټولي پروژې دي دا موقت دي دا پردي دي دا زمونږ نه دي موږ په دې خفه یو چې افغانستان سره ولې موږ اونخلي او افغانستان سره دوی ډیره زیاته جفا کړې ده احساس او دومره په حد باندې جفا کړل د مهاجرینو باز مهاجر په نړۍ کې هغه دویم کټګوري ولسونه یادېږي نو دا مهاجر نه پیدا چې زوالي مهاجر سوی په دې ښه پیدا امرخیل صاحب د مهاجرینو ما هجرت کړی یعنی زه په دې پوهېدلم زه چې کوم کیم کې اوسېدلم زه په دې پوهېدلم چې زه د دوی له لاسه مهاجر سوی دوی زما په نظام په خلاف باندې ولاړو دوی موږ ته ژوند نه غوښته موږ دلته احساس ډک کورونه پرېښي والته په دشته کې خیمه کې اوسېدلو موږ دلته ژوند لربدل والته مو هېڅ هم نه لربدل اما د هغه تر څنګ بیا را باندې احسان هم کوي موږ ډېر ملکونو موږ سره نیکي نه ده کړې اما افغانان مخالف تاجکستان موږ سره څه نیکي کړې ترکمنستان هېڅ هم نه دي کړي اما دلیل چې ده موږ سره بدي نه ده کړې کله چې بدي نه یې کړي موږ ورته وایو چې دا ډېر ښه همسایه ده زموږ ګزاره ورسره کېږي اما دوی نیکي د دې لپاره نه ده کړې نیکي د ملک د تخریب په خاطر موږ سره کړې همدغه مهاجرون نه استفاده سوې زه په خپله په دې باورم تر څو چې مهاجر په پاکستان کې په افغانستان کې امن نه راځي
د افغانانو لپاره یوازینی د اساسي بحث دا ده چې مهاجرین په عزت باندې راسي. زمونږ ورونه دي، زمونږ خویندې دي او حکومت باید د دوی مشروع غوښتنې ومني د مهاجرینو په ټوله کې د افغانانو. او دا زه په امارت اسلامي باندې په زغر دغه کوم چې او امارت اسلامي دوستانو 4 کاله مو تیر کړل. د 4 کاله وروسته په خپل پالیسي کې تاسو هم تجدید نظر وکړئ، ومنئ دا د ولس مشروع غوښتنې ومنئ. والله بالله ډېر ښه ولس لرئ، ډېر ښه ملت لرئ او داسې غوښتنې دي چې نه د دین مخالفت د پکې سته ده، نه ستاسو داسې غوښتنې هم نه دي چې ستاسو په توان کې نه وي. ټول ستاسو په توان کې دي، نه د دین سره په ټکر کې دي، نه فرهنګ او کلتور سره په ټکر کې دي. هم فرهنګ اجازه ورکوي، هم دین اجازه ورکوي، هم عرف اجازه ورکوي او هم انسانیت اجازه ورکوي. نو چې اجازه ورکوي د دې ولس غوښتنې ومنئ، دا ولس په ځان باندې راټول کړئ، دا ولس ځانه مه خفه کوئ، دا ولس تاسو بازو ده، دا ولس تاسو تر څنګ ولاړ ده. اما که غوښتنې ونه منئ نو ولس به خفه وي، نو تاسو هم متضرر کیږئ. امرخیل صاحب مخکې د ټکو په تسلسل باندې به بحث ته راځو، خو یوه پوښتنه په مخکې بحث کې بله لرمه، هغه دا چې په دې باندې یو غټ تحلیل روان دی او ډېر بحثونه پرې روان دي چې پاکستان همیشه په خپل داخل کې په هغه خاوره کې چې د پاکستان تر واک لاندې ده، په دې کې همیشه دوی خپل داسې پراجیکټونه ډیزاین کړي دي چې هغه بیرته په دنیا باندې خرڅ کړي دي، هغه بیرته په دنیا باندې پلورلي دي او د هغې د بیرته هغه پراجیکټونه یعنې یو وارې دوی یو اقدام کړی، یو ډله یا رامنځته کړې ده، یا یو ګروپ جوړ کړی دی، یا یې خلک پارولي دي، یا یې خلک جګړې ته مجبور کړي دي او بیرته بیا د هغې په نوم باندې د دنیا نه امکانات اخیستي دي او په همدې کې ولس ځپل شوی دی. په اوسنیو حرکتونو کې هم داسې تاسې څه ګورئ یا دغسې څه شته دي چې بیا یو ځل دوی یو جګړه ډیزاین کوي او د هغې جګړې نه غواړي بیا د یو لنګې غوا استفاده وشي؟ دغسې څه وینئ؟ بیخي وینو. که تاسو یادېږي 2 هفتې وړاندې د پاکستان پارلمان ته دوی د قانون ځینې مواردو تغییر بحث وکړ او په دې کې د فوز مشر ته فوز ته ډېر اختیارات وغوښتل او دلیل هم همدا وړاندې کړ که تاسو فوز ته ډېر اختیارات هغه ورنه کوي نو د TTP بحث او همدارنګه ځینې ډلې به پاکستان ته ډېر غټ جدي ستونزه پیدا کړي. نو که جنګ نه وای نو دوی اختیارات نه غوښتل، که دا جنگ دوی نه وای جوړ کړی مصنوعي اختیارات به له کومه سوي وو. ما مخکې ویلي چې جنګ کې د فوز ډېره زیاته ګټه ده، جنگ کې فوزیان رتبې اخلي، جنگ کې فوزیان فساد کوي، په جنگ کې ملکی اداره په نشت حساب وي، په جنگ کې د دوی شخصي ګټې غښتلې دي. دا نن ما د IMF بحث راپور ولید سهار چې دلته راتلم ستاسو خواته په موټر کې مې مطالعه کړ، ډېر په زغرده ویلي وو چې د پاکستان کې IMF چې همکاري کړې کومک کوي چې دوی تر ستوني پورې په فساد کې آلوده دي. نو چې کله ادارې په داسې شکل باندې وي، د دوی څو ورځې مخکې وزیر اعلی پاکستان د پېښور صوبه سرحد وزیر اعلی خبرې وکړې، ویل چې فوز دا جنگ مصنوعي جنگ پیل کړی ده او د حتی مقدساتو ته هم احترام نه کوي، په مساجدو کې سپي تړلي دي، تر دې حده پورې دا بحث کړی او وزیر اعلی په دغه قانون کې ډېر یو غټ سړی وي، د ملکی ادارې هغه مشرترین او باصلاحیتترین شخص په یو صوبه کې یا په یو ولایت کې وي. د دې ته ورته موږ وکتل اسلامي ډلې په پاکستان کې هم د دوی د فوجیانو له مکر نه خبرې دي، که هغه د جماعت اسلامي ډله وه، که هغه جمعیت علما اسلام او دوی هم دا بحث وکړ، د PTM یا د پښتون تحفظ مومنټ هم دا بحث په کلکه هغه وکړ او د هغې تر څنګ د عمران خان ډله چې 80% یا 80 بره سیاسي نفوس ورسره ده او مشر یې په ډېر یو هغه موضوع باندې بندیخانه کې پروت ده. زه فکر کوم چې دوی په کور کې بیخي ډېر جنجال ده، یوازې د TTP بحث نه ده، نورې ستونزې ډېرې زیاتې لري، بې عدالتي ډېرې زیاتې دي. دا فوز کرایي فوز ده، کله یو ځای کې یو پروژه واخلي، کله بل ځای کې یو پروژه واخلي او مصنوعي هغه ولسونو ته ورکوي. که تاریخ ته وګورئ همیشه دوی ټول جنګونه بایللي، موږ چې واړه وو خو نه پوهېدلو، تجربه مو نه لرله، مطالعه مو نه وه کړې، وروسته مو چې مطالعه وکړه ومو کتل چې هندوستان سره څومره جنګونه دوی کړي دی بایللي دي، بنګلادیش سره څومره. اما دوی دا سوشل میډیا او د میډیا تر څنګ میډیا په خپله پرنټډ میډیا دومره په لاس کې اخیستې ده چې د ولس په اذهانو باندې خو یو غټ بدلون په پاکستان کې دا روان دی. احساس زما یادېږي کله چې موږ هلته هجرت دوی به په دې لارویو لیکلي پاک فوز کو سلام او یو فوزي عکس به یې اچوله، نن هغه شی نسته.
هغه ځای نه ځکه نشته ده چې خلکو ته مکر او ولسونو ته معلوم شي چې دا خو فوز نه ده، دا خو زموږ وینې زبېښي، دا خو زموږ حفاظت نه کوي، دا خو موږ وژني، دا خو زمونږ حقوق نه راکوي، زمونږ حق پیمالی، دا خو موږ ته ازادي نه راوړي، دا خو زمونږ ازادي سلبوي. نو نن ولسونو هغه اګاهي ډېره لوړه سوې ده. زه فکر کوم چې د دوی په کور کې جنجال بیخي ډېر ده او دا جنجال دوی په همسایګانو باندې چې او افغانستان نشي کولی د دوی امنیت تامین کړي، ایران نشي کولی د دوی امنیت تامین کړي، هند نشي کولی چې د دوی امنیت تامین کړي. دوی خپل بلوچ ځپي، دوی خپل پښتانه ځپي، دوی حتی سیاسي ډلې ځپي، دوی مدني فعالیت ځپي، دوی په یو فیسبوک لیکنه باندې خلک ورک کړي دي، دوی په میاشتو ټویټر باندې یا په ایکس باندې دا قیودات راوړي په اسلام آباد کې کار نه کول. نو دوی د استبداد نه هغه کوي او په 21م قرن کې هر ډله هر فکر چې د استبداد ته لمن وهي او استبداد هغه اصلي موخه استبداد وي، شعار وي، زه فکر کوم چې هغه نظامونه جدي مشکل سره مخامخ. امرخیل صاحب ډېر ښه دا خبره راوسپړله. همدغه بې عدالتۍ د دوی خپل داخلي بحث دی، بې عدالتۍ دي، اول ته پې بحث هم روان دی. نور څومره پاکستان بد حالت ته وړلی شي؟ پرون دا پوښتنه مانه یو چا کړی و، یو مجلس کې همدا بحث و چې پاکستان ولې ځینې برخو کې خاموشي وسه اختیاري. دوی دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دوی جدي مشکل سره مخامخ. حتی زه د بزغرد دا خبره کوم احساس او احساساتي بحث هم نه کوم. که دوی ډیورند لاین ته نور قواوې ولېږي، پاکستاني فوز هلته د مالکیت احساس نه لري، په دې نه لري چې هغه ولسونه د دوی څخه نورې ولس نه ده. دی خوا خو څه کوي د افغانستان خوا بحث نه کوم، په ډیورند باندې هغه طرف هغه ولس سره یې دونه بدي کړې ده چې هم له مخې نه ویریږي هم له شانه فوز ویریږي. هلته هغه خپل نه ګڼي ولسونه. کوم ولس چې بمبارد ورباندې کوي، په ډرون یې ولې، ښار یې ورورانوي، مکتب یې ورورانوي، ژوند یې ورورانوي، تمدن ته اخلي، انسانیت ته اخلي، مشر یې له 1.5 څخه زیات قبایلي مشران په دې څو کلو کې دوی ترور کړي او وژلي. ما چې 1.5 نه بره پورته څه فکر کوي چې هر یو قبایلي مشر باندې اقل نه 10 کورنۍ راټولې وي، تا د 19 کورنۍ دښمني اخیستې. داسې مشران پکې و چې 1000 کورنۍ ورباندې راټولې وي، 2000 په راټولې وي، بسته یو ولسوالۍ ورباندې راټوله وه، هغه دې ترور کړل، هغه دې ووژل، مر جرګې ته یې وغواړي، جرګې نه اختطاف کړي. کله چې حکومت په خپله اختطاف کوي نو هغه حکومت نه بیا ولس څه توقع ولري. کله چې حکومت یو مشر د دې لپاره بندي کوي چې په ټاکنو کې برخه وانه خلي ځکه کې بیرون وي ټاکنې رانه ګټي، نو موږ ته ګوته نیول دغه مسایلو زه فکر کوم چې اصلا دوی د خپل کورنۍ جنجالونو پټولو په خاطر دي. دوی غواړي چې داسې وکړي چې افغانستان دا جنجال افغانستان هغه کړی ولسونو ته او دا خپل کوم ظلم چې دوی کړی دا پټ کړي، دا نه پټېږي. ولسونو اګاهي ډېره لوړه ده. زه په ملکي پاکستانیانو ته ډېر احترام لرم او درد درکوم، هم خویندو ته هم ورونو ته. هلته دا زمونږ یو ولس ده، موږ سره نه جلا کېږو، یو تاریخ لرو، یوه ژبه لرو او په دې سیمې خاردارو په دې دروازو دا ملتونه هرګز نه جلا کېږي او نه معنا لري چې د برلین دیوال غورځېږي، اس یو کلک دیوال او ابر قدرتونو کړی ده، نو دا سیمې خاردار به دوام وکړي. زه فکر کوم چې بحثونه بیخي جدي سوي دي. پاکستان کورنۍ بیخي ډېر جنجالونه لري، اقتصادي ډېر مشکل لري او د اقتصادي ترڅنګ سیاسي ډېر مشکل لري، بې باوري ډېره زیاته ده. هلته سیاستمداران چې دي یوازې چې د فوز له سپیکر رول لوبوي او که د فوز له سپیکر توب یا دغه رول ونه لوبوي هغه یا وژل کېږي او یا بندي کېږي. نو داخلي جنجال ډېر زیات ده. د ترکیې د کور آبادي چې دا باس کوي، اما باوري یم چې پاکستان خپله غلطي ونه مني، خپله پالیسي تغییر نه کړي او خپل کورني مشکلات په خپله حل نه کړي، دغه باس نور هم دوی ته په قیمت باندې تمامېږي. امرخیل صاحب مخکې یو ټکي ته چې تاسو اشاره وکړه په همغې باندې بحث ته راځو. اوس په پاکستان کې میډیا په زغرده لګیا ده چې په افغانستان کې به نظام راچپه کړو، په افغانستان کې به نظام راچپه شي، د دې لپاره کار روان دی، د دې لپاره پاکستان لاس پکار شي، د دې لپاره پاکستاني پوځیان لاس پکار دي، د دې لپاره هغه رژیم لاس پکار دی. دغسې خبرې یا دا وړتیاوې اوس په پاکستان کې پاتې دي
یا د دې نه بعد بل یعنی دوی د دې نه وروسته کولی شي چې افغانان خپل نوکران کړي یا په افغانستان کې جګړه وکړي یا په افغانستان کې مخالفتونه وکړي یا په د بیرته د خپل هیواد په ضد باندې وجنګي یا ودرې دا وړتیاوې پاکستان لري یا دا امکانات ورسره پاتې دي؟ ګوري اساس به ما مخکې ویلې کې د 40 کلنې غمیزې ته د افغانستان وګوري دا یو ډیزاین سوي لوبه او پاکستان په افغانانو باندې داسې نیابتي ډلې پیدا کولې دلته نظامونه ور باندې ړنګول. اما افغانان ډېر مشکل لري، ډېرې ستونزې به لري. خو دا یو موضوع ته سره متفق سوي دي په خپل منځ کې ټول او نتیجې ته رسېدلي دي چې پاکستان نه دوسته او نه سبا موږ سره په مخ ته ځي. هر هغه ډله چې نظام په چپه کړی تر ارګه پورې چې رسولي دي سبا بیرته مخالفت کړی. او ما ته د دې شاهد یې زه د سنه چې د 80 کلو یا د 90 کلو یم دا بحث کوم. دا غزما په دې کم عمر کې 5 نظامونه مورید مجاهدین حمایه کړ، دلته نظامونه ور باندې سقوط کړ، اما بیرته مجاهدین یو بل سره واچول او بیا بیرته حتی ویزه نه ورکوله. یو وخت په وخت کې وبوري حکومت دوی لرودل پاسپورت یې ورکړ او نشنلټیان یې ورکړ او غرب دروب ډیر زیات امدا باسو د دې ته ورته نور. اوس د مهاجرینو بحث ده، زه فکر کوم چې بهترین فرصت د امارت اسلامي لپاره همدا ده چې څومره کېږي مهاجرین سره تماس ونیسي او مهاجرین راوړي او دوی موږ ته هغه مهاجر رالېږي چې کوم اقتصادي مشکل لري، کوم چې لږ اقتصاد یې ښي، ژوند یې ښي، کاروبار یې ښي او هلته سرمایه ګزاري کړې ده، هلته 15 پاکستانیان ورسره کار کوي، هغه نه رالېږي، هغوی ته پاسپورټونه هم ورکوي. نو موږ د نتیجې ته رسېدلی یاستو نور د پاکستان د هغه وخت ختم سوی ده او کوی دوی به ډېر څه کړي وای. زه باوري یم چې نن ډېر افغانان پسې ګرځي، هغه افغانان هم چې هلته ورځي هغه پټ ورځي، پټ په دې باندې ورځي. کوشش یې دی چې عکس یې ونه وځي چې افغانان خبر نیسي. نو کله چې یارانه پټوي زه فکر نه کوم ډېر نتیجه ورکړي، کله چې حمایه پټوي او سړی په هغه ملک شرمېږي نو بیا به ډېر نتیجه څنګه ورکړي. دلته به ولس ته څه ووایي چې زه له کومې خوا راغلم، زه چا حمایه کړم، ما سره څوک کومک کوي، ما سره څوک امکانات راکوي که نه. ما بېګا هم په دې باندې پرون شپه مې په دې باندې ولیکنه کړې وه چې هر هغه ډله، هر هغه سیاستمدار، هر هغه شخص چې پاکستان څخه حمایه سي د افغانستان خلاف، افغانان هغه په افغانانو کې مردود ده او افغانانو کې نور ځای نه لري. نو دا نتیجه دا بحث نه ورکوي او کوشش به هم دا وي چې دغسې ډلې پیدا کړي. دا اوس هم د داعش بحث په افغانستان کې د کې هیڅ شبهه نشته چې پاکستاني حمایه کوي. تاسو ولیدل چې په تېره هفته کې داعش یو مشر په پنجاب کې وژل شوی و. نو چې دوی داعش هلته نه و نو داعش مشر څنګه ووژل شي؟ قومندان یې څنګه ووژل؟ څنګه قومندان ووژل شي که نه؟ نو دوی دغسې ډلې ساتلې دي د منطقې د تخریب لپاره. خو منطقه ور باندې ټول پوهېده، چین ور باندې پوهېږي، روسیه ور باندې پوهېږي، ایران ور باندې پوهېږي، هندوستان ور باندې پوهېږي، ټول ور باندې پوهېږي چې د دوی موخه څه شی ده او د څه لپاره دا ده. امرخیل صاحب اوس دغه ټول مسایل د پاکستان روښانه دي، تاسو پرې ډېر ښه بحث وکړو، ډېر ښه مو تحلیل کړه دغه اړخونه. د تجارت موضوع، د کډوالو موضوع او یا دغه پاکستان د سره دغه پاکستان لخوا د برید او د جګړې وروسته ولې نور بودونه دې مسلې کې دومره را شریک شو، پاکستان پکې دومره جدي شو، لکه د لارو بندول، تجارت بندول، هلته په افغانانو باندې زور زیاتې. موږ ولیدل د کډوالو کورونه دوی په سکواټورو باندې وران کړه، په خلکو باندې په ډکو کورونو باندې چتونه وغورځول، راوی ویسته د سړکونو غاړو کې خلک پاتې شو. دغه پالیسۍ، دغه حالات چې یو څه د نړیوالو توجه یې راګرځولې ده او دغه مسلې ته دومره بودونه ورکول د څه په خاطر دي؟ یعنی اصلي لوبه دا نه ده یا اصلي د پاکستان غوښتنه دا نه ده چې دوی د میز په سر باندې مطرح کړه؟ نور تر شای نور مسایل دي او کنه د همدغه په غچ کې د افغانانو سره دومره زور زیاتی کوي چې دغه ټول مسایل په دې کې را شریک کړه. ګوري بحث دا ده چې کله چې دوی لاره بنده کړه دا د دوی د کینې، د حسد او د قهر هغه اخري حد. کله چې څوک ډېر قهر سي، د یو چا په وړاندې ډېره کرکه وکړي، نو دوی د افغانانو په وړاندې بیخي هغه اعظمي کرکه وښوده، د افغانانو هغه مشروع حق یې سلب کړ. او دا اوس نه ده، ډېر پخوانه ترانزیت د منګه یو قانوني حق او دا بالکل د قوانینو کې د قانون هر ماده چې تاسو ولولئ په دې کې لیکلی چې پاکستان مکلف ده، مکلف ټکنی ابلیګیټ په انګلیسي کې کاروله، یعنی دا مکلف ده
زمونږ همیش په کراچۍ باندې څونه نور ممالکو نه کم تجارت چې د سر په کاسه کې افغان تجارتو دي اوبه ورکړي دي. کله به یې هلته پالیسي تغییر کړي، کله یې کانټینر نه را پرېښوده، کله به بانکونو کې ورته د همغه کانټینر قیمت بیا به هم دوی جمع کړي او ضمانت به کېښودل همغو نه، تر څو دا څنګه دا پروسه اوږده کړي، ستړي کړي، مشکل سره مخامخ کړي چې افغانان متضرر شي. اما په مقابل کې بیا فرسوده دعواوې هغه داسې راسن را لېږلي چې یو پاټک هم نه درېدلی. کم چې د دوی په ګټه و، کم چې ټرانزیټ و مشکل ایجادول، او کم چې په جعلي دواوې جوړېدلې، جعلي پاپړ ول یا په ټوله کې پاپړ و نور شیان و، هغه به داسې راسن را لېږل چې افغانانو ته، یا به همدارنګه په دې 22 کلو کې همیشه دوی کوشش دې کړی ده چې چاودېدونکي توکي راولېږي افغانستان ته، هغه به بیا ډېر راسن را لېږل. زه فکر کوم چې افغانانو دا هغه اوس ډېره لوړه په دې پوهېږي چې کله مې ټرانزیټ نه پرېږدي او فرسوده دوا راته رالېږي، دا مې په کار نه ده، دا مې په کار نه ده. افغانستان کافي کار شوی ده او زه دا کریډټ اول جمهوریت ته ورکوم، دوا مې امارت اسلامي ساتلی، خو جمهوریت شروع کړ. نن موږ شپږ نورې لارې لرو او د دې لپاره نه او داسې توان هم نه کوو چې د هغې توان نه لرو. زه درته دا مقایسوي بحث کوم چې که تاسو په کراچۍ باندې مال راوړئ، ستاسو ټوله کرایه و هغه کې په بندر عباس باندې $1,500 فرق یو کانټینر 40 فوټه کې. زه فکر کوم چې $1,500 افغانان د دې توان لري، خو کله کله داسې هم شوي دي چې تجار به $15,000 په همدې کانټینر کې پاکستان کې بیرته تاوان په دې کړی ده چې میاشتې ډیمرج ورباندې وتلی، 2 میاشتې تېرې شوي دي ورباندې. دې خوا نه خالي کانټینر نه ده پرېښې، د یو ورځې $100 هر تجار باید د یو کانټینر ډیمرج ورکړي، 50,000 ته رسېدلی دی، په بندر عباس یې راوړي $1,500 تفاوت کی. او دې لپاره هم ما یو څو ورځې مخکې ځینو تجارانو سره یو مجلس و، یو لیکلي هغه موږ ورته ولیکل او ما خپل مشوره وکړه چې امارت اسلامي ته دا ډېر اسانه چې دا مشکل دایمي حل کړي. هغه $1,500 چې تفاوت راځي په بندر عباس باندې د کراچۍ سره فرق راځي، $1,500 په مقایسه د بیرته ټاکس کم کړي. کله چې ټاکس کم کوي یو تجار نور متضرر کېږي، په دې نه متضرر کېږي چې کراچۍ نه مالم راخوشي، سبا بیا لا راخلاصي د کراچۍ او دغه امتیاز د بندر عباس د حکومت یو وړوکی امتیاز قایل شي. نو دا مشکل. نو دا زمونږ یو مشروع حق ده، یو مسلم حق ده. بل د افغانانو سره د دوی کینه او ظلم چې کله د میوو سیزن وي، کله د ترکاریو سیزن وي، دې ځای نه بیا به میاشت په ورځې هفتو باندې تورخم او همدارنګه په نورو ډیورند لاین باندې کوم دروازې چې دي په دې کې د افغانانو مال ولاړې تر څو متضرر شي. زه فکر نه کوم چې دغسې یو اخلاقي بحث نور نړۍ کې مطرح وي، یا د دومره ټیټ بحث مطرح وي، یا همدارنګه یو دغه بحث د مطرح وي. دوی متاسفانه بیخي ډېر عقدوي برخورد کړی ده او خپل ولسونو سره هم کړ. او د دوی یوازې د افغانانو سره دا بحث نه ده، د هغو پښتنو سره هم ده چې د پولې غاړه پراته دي، ځکه تجارت د هغوی ده. زمونږ کم میوې او کم سبزي چې تللې دا به په پېښور کې خرڅېدلې، په مردان کې خرڅېدې، په سوات کې خرڅېدې، دا ټولې پنجاب ته نه تلې. احساس یې په دا باید ځینې حقایق موږ ووایو. او هغه خواته د تجارت چې موږ سره کول دا پښتنو کول. تو ورسه په خیبر کې نن څه تېرېږي، په پېښور کې نن څه تېرېږي، دومره متضرر شوي دي چې بیخي ډېر متضرر دي. صحیح ده چې جلال آباد متضرر کېږي، ننګرهار خو همدومره پېښور متضرر ده. نو دوی ډېره کلکه دښمني پښتنو سره لري او دوی پښتانه مجبوره کوي د هغې غاړې چې تاسو خپل تجارت پنجاب سره وکړئ، نه کابل سره، چې پنجاب په پښو ودرېږي. نو دا ډېر یو غټه برنامه ده، ډېر یو غټ بحث ده. او دا داسې نه ده چې یوازې موږ پرې خبرې کوو، دا کلونو راځي دوی د پالیسي برخه ده. نو یو مشروع حق چې د افغانانو حق د، زما په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې د مشروع که هره لیکنه کوي د خپل مشروع حق څخه دفاع وکړي. دا موږ ته خیرات نه ده راکول شوي. ستاسو په نظر باندې هغه تجارت چې روان و اوس که دا تجارت ولاړ دی، په هر حالت کې موږ تاوان لیدلی؟ ګوري که تجارت وي ښه ده، اما دوی چې په کوم نیت کوو، دوی په دې فکر کوو چې دا به د غزې غوندې په افغانستان ته هېڅ توکی ونه رسېږي. نو دا یو خیال ده. ما یو دوست پرون یو عکس ولیږل، زه ډېر وخت بازار کې ګرځم، د ترکاري سبزي د شیان اخلم، نو کیلو عکس مې ورته ولېږه، غټې کیلې وي، هندي کیلې وي. نو ما ورته ویلې چې وړې کیلې په غټو بدلې شوې. نور چې شی موږ هېڅ کمبود بازار کې نه احساس. وړې له پاکستان نه ارزانه دي، وړه له پاکستان نه ارزانه دي، بوره ارزانه ده، چې شوی ارزانه ده. یعنې د یو میاشتې په اوږدو کې تاثیرات هیڅ تاثیر ولا کوي، هیڅ تاثیر. یو څو ورځې د سیمټ جنجالو پرون خبر شوم چې سیمټ بدیل لارو باندې خبر وشي، سیمټ به را رواني. او دا چې باندې ښه ده، افغانان به څو افغانان به سره ټول چې خپلې فابریکې به جوړېږي،
موږ د دوا په برخه تقریبا همدغه خبرې د دوا په برخه کې زخته ډېر فابریکې لرو. څومره افغانان متوجي شو مثلا موږ حتی د سړو خونو مشکل لرو تر اوسه پورې. یعنی زه به یو مثال ووایم هغه څه چې موږ د خبریالانو په توګه باندې ریپورټ کړي دي یا موږ راخیستي دي. زمونږ د افغانستان پیاز به تله پاکستان ته بیا به د هغې خوا نه هلته په سړو خونو کې ایښودل کېده یا به بیرته موږ ته خپل پیاز راتله یا به نور راتله. څومره افغانان متوجي شو چې دغسې تجارت ته فکر وکړي، دغسې بزنس ته فکر وکړي، دغسې پانګونې ته فکر وکړي. ګورې په افغانستان کې خوشبختانه اوس په ډېرو برخو کې افغانستان ته خودکفا ته روان دی. د اوسپنې په برخه کې تاسو وګورئ وخت کې به موږ ټول سیخ له پاکستان او ایران راوړل، نن خودکفا سوي. په نورو برخو کې زه د دوا په برخه کې درته کوم معلومات چې زه لرم داسې فابریکې اوس په افغانستان کې جوړې شوي دي چې سلګونه قلمه دوا لري او ډېر لوړ کیفیت لري. لوړ کیفیت په دې معنا باندې چې خام مواد پاکستان هم د دوا نه لري، یا له هند راوړي یا له چین نه. نو افغان د هغې ځای نه راوړي، دوی به له ارزان بیې اخیستل، افغانان یې قیمتي ښه اخلي. ماشینري ورباندې ښه لګولې ده، انوایرمنټ یې ورباندې هغه محیط یې ورباندې ښه جوړ کړی، کارمند ته 3 چنده معاش ورکوي، له خارج نه راوستی ده. نو ولې به بې کیفیته دوا وي؟ د حکومت نظارت ورباندې ډېر دقیق او قوي ده. خو ذهنیت د ولس جوړول پکار ده. هغه د چا وظیفه ده؟ هغه ستا وظیفه ده، زما وظیفه ده، او د حکومت وظیفه ده. او د افغانان باید په دې برخه کې جدي مطالعه وکړي او هر توکی هر څه چې په افغانستان کې تولیدېږي هغه باید واخلو. زه ډېر وخت چې چېرته لاړ شم راته ووایي دا وطني ده، زه ورته همدار دا فرهنګ. دلته یو څو ورځې مخکې مې دا کېچپ ډېر عادي شی ده، نو ما ته دوکاندار ویلې چې دغه وطني ده، دا بهرنی. ما ورته نه وطني راکړه، ځکه ما ته معلوم ده چې نظارت ورباندې ډېر کیفیت یې لوړ ده، او چې ویې مې وړ استفاده مې هم کړ کیفیت یې ښه. یو دواخانې ته لاړم ویلې چې دغه دوا فلاني هغه د مال افغاني راک، او چې استفاده مې کړ تاسو باور وکړئ د پاکستاني نه او حتی بهرني اروپایي نه ښه وه. تر دې تاسې مخکې د بحث سر کې د سیاسي اړخ وویل زه څه وایم چې موږ افغانان خپل منځ کې به اختلافات لرو او طبیعي دی چې اختلافات، اما د وطن بحث چې کله کېږي باید په زغرده ودرېږو، د سیستمونو د ساتنې بحث کېږي باید په زغرده ودرېږو، او حکومتونه هم د ولس مشروع غوښتنو ته باید نور تغییر راوړي. زه کله کله امارت اسلامي نه په دې باندې ډېر خفه سم او داسې ناهیلۍ هغه کوم چې وروره اول ورځ دې نه کېږي راغلی 5م کال دی ده یوه انتخاباتي دوره ده، ځان کې تغییر راوړه. ته اوس هم په ډېرو وړو موضوعاتو کې نښتی چې پخواني جمهوریتي او مامور منفک په دې دا مشکل نه روانېږي. ته به سینې پراخه کې کار اهل کار ته وسپارې، د پوهنتونو د مکتب د شاګرد ترمنځ محصل ترمنځ نور د مدرسې فرق ونه کړي. ډاکټر ته ډاکټري ځای ورکړي، انجینر ته انجینري ورکړي، ژورنالیست ته ژورنالي هغه ورکړي، ازادي د بیان پرېږده چې نقد وي، چې کوم ځای کې نقد نه وي هلته اصلاح نه وي. د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې د حضرت عمر فاروق په وخت کې د جومات کې ولې خلک جګېدل نقد یې کول؟ پټ نقد کو، نقد خو پټ نه کېږي. د کوټې په منځ کې نقد یې هم دغه په علني شکل په مسجد کې کېده. سوون انسانان به ناست حضرت عمر ته به یو څوک جګ چې تا 2 کمیسه ولې اخیستې دي، موږ ته دې یو راکړه. نو دا خو د کوټې په کونج کې نه کېږي. زه فکر کوم چې که هرې خوا نه موږ هماهنګي شروع کړو، د ولس غوښتنې ومنو، لږ فکر او ارادې مو غټې کړو، وړو موضوعاتو کې موږ په ډېر وخت مستحباتو کې کلک نښتي یاستو، فرض رانه پاتې. علم فرض ده، بالخصوص د نجونو د تعلیم او د پوهنتون په باره کې د امارت اسلامي ته پکار ده د جنجالونو نه بعد چې د ولس غوښتنې ومني، ولس یې ډېر کلک ملاتړ وښوده، چې ولس یې ملاتړ وښوده، خو ته مې انعطاف پذیري وسوښې په وړاندې باندې. نو په دغه مواردو کې موږ مشوره امارت اسلامي ته دا ده، ډېر درانده خلک دي پکې، مشران ډېر خبرو باندې پوهېږي او استه خپل منځ کې دغه پالیسي د دوی په تاوان کې موجوده ده چې دې کې بدلون او تغییر راوړي. امرخیل صاحب، د پاکستان پالیسي باندې تاسو خوشنوني وکړلې، اوس د دغه پالیسیو په مقابل کې د امنیت د شورا د غونډې ریپورټ به تاسو هم کتلی وي چې هلته د پاکستان استازي هغه خبرې چې تاسو مخکې وکړې چې د جمهوریت د وخت نه را شروع دي چې هندوستان او افغانستان په ګډه باندې دلته وسلوال ساتي، په ګډه باندې د پاکستان پر ضد باندې فعالیتونه کوي او په ګډه باندې د پاکستان ضد فعالیتونه سپورټ کوي. نړیوال سټیج ته د ورتلو دپاره یا د سیمې هیوادونو سره د هغه پالیسیو په اړه باندې چې پاکستاني لري د هغې د شنډولو دپاره یا د هغې په مقابل کې د یو ملي دریځ دپاره یا که خلاصه ووایو د افغانستان د ارامۍ او د دوی د مغرضانه کړنو د خوندیتوب دپاره څه پکار دي؟ اول خو مې مخکې یادوري وکړه چې اوس امارت اسلامي ته پکار ده چې د خپل ډیپلوماتان چې کوم لري یا مخکینی ډیپلوماتان دي
کوشش دی وکړي چې د دوی له لارې د نړۍ سره ته حقیقي پیام ورسوي. کوم معلومات چې زه لرم معمار اسلامي په دې برخه کې ډېر ښه پیام هم رسولی په ډېرو فورمونو ته او د هغه ترڅنګ د منطقي ممالکو ته دغه مکرې او دغه چلې د پاکستان تر یو حده پورې ټولو ته روښانه کړی ده چې دا یوازې د افغانستان نه ده، د نه ټوله منطقه متضرر کېدلی سي او دغسې شوم اهداف پاکستان په دې برخه کې لري. دوهم یو څه چې امارت اسلامي کولی سي هغه دا ده چې سیاسیونو سره باید خبرې وکړي. زه بیا هم په دې باندې تاکید کوم او دا زړه نه دا بحث کوم، په دې وطن مې زړه خوږېږي دا بحث کوم چې په یکه تازې باندې نه کېږي. موږ جمهوریت کې ډېرې ډلې وي احساس په طالبان موږ سره نه و، امارت نه و، موږ ونه توانېدو دا حکومت زموږ دوام وکړي. نو نن چې لس ډلې نه وي یوه ډله وي آیا بیا دوام کوي نه کوي؟ بهتره دا ده چې دوی افغانانو سره بحث وکړي. بهتره دا ده چې کله پاکستاني سره په میز کینی ولې افغاني سره کینی، کله چینایي سره کینی ولې افغاني سره کینی، کله روسي سره بحث کوي ولې افغاني سره بحثونه کوي. دا ځینې وخت د الفاظ انسان نه خوښېږي چې ځینې کلمات ورته ووایي خو د دې بیا نتیجه ډېره زیاته ښیي. وایي دوست هغه ده چې هغه به دې وژړی او دښمن به دې وخندي. نو موږ د یو دوست چې د وطن باندې مړه خوږېږي د افغانستان آینده په خیر په اتحاد و اتفاق کې ګڼو، په یووالي کې ګڼو او د افغانانو د کور جنجال باید حل کړو او د کور جنجال باید حل سي. زه یې وړوکی مثال بل تاسو ته درکوم. اوکراین ولې د روسیې په وړاندې ډېر سخت مقاومت ولې یو اوکرایني ډله د روسیې سره هماهنګي ونه کړه او بیرته د خپل حکومت په خلاف راجګ نه سو؟ موږ باید دغسې نظامونه ولرو ځکه د داخل جنجال که حل نکو مشکل حل نکو موږ بیرون نسی ماتولی تر څو چې کور کې راته څوک جنجال پیدا نه کړي. او کور جنجال د کور غم چې ده هغه مې باید ډېر غټ جنجالي. د کور د ولسونو غوښتنې باید ومنل سي، ډېر مشروع غوښتنې دي، وړې غوښتنې دي، اساسي غوښتنې دي او په ځای غوښتنې دي. دا اوس یعنې که ما نه پوښتنه وکړي زه په دې دومره دردمن کېږم چې لور مې ولې تحصیل ونه کړي، تعلیم ونه کړي. حق ده چې تعلیم وکړي، حق ده تحصیل وکړي، خو چې ته مې مجبوره کوې بل ملک ته ځمه دلته په حجاب کې به ځي هلته به بې حجاب، هلته به پوهنتون کې هلته به ورباندې مکلفیت دی چې حجاب به نه راوړي. نو په لوی لاس مې هسې ټیلوهي چې دا ملک بلې خواته لاړ سي. نو په دغه برخو کې نظامونو ساتل موږ وایو چې مشکلات باید حل کړو او دا ډېر غلطه ده چې په افغانستان کې ډېر مشکلات دي باید حل سي، بحث پرې وسي، خبرې پرې وسي، د خبرو لاسي د میز لاندې. او افغانان احساس بې خوی لري، کله هم چې اول مجلس سره کې ډېر تیزی کوي، دوی مجلس کې بندوس کښېني بنډیوالي هماغه ګیلې شی په هماغه اول مجلس کې د سره خلاصې کړي. خو پاکستان سره نتیجه نه ده ورکړې. پاکستان سره اوس موږ یو ژور بحث د هغه بیا افغانستان پورې نه تړو او افغانانو باندې په دې برخه کې غږ کوم. داخل به مشکلات لرو خو پاکستان ته به یو وي، داخل به مشکلات لرو خو هر بیرونی ته به نور یو وي، داخل به ستونزې مشکلات لرو خو خپل ملک به نه ورانو، اصلاحات به راولو، نور به نظامونه نه ړنګو، اصلاحات غوښتونکي باید. د تجارت او ترانزیت نه د یو سخت ابزار په توګه باندې اوس پاکستان استفاده کوي او په دې کې بیا ځان لاسبری هم ګڼي. چارواکي چې کومې څرګندونې کوي ځان په دې کې لاسبری ګڼي چې موږ افغانستان ته سخت تاوان راوړی دی او په دې برخه کې موږ دوی مجبور کړي. حتی نن داسې رسنیو ریپورټونه ورکړي چې د افغانستان په بازارونو کې ځینې توکي نه پیدا کېږي. خو تاسو اوس وویل چې د کوچنیو کیلو په ځای باندې غټې کیلې داسې غټه نه پوهېږم چې افریقا نه راغلي که له هندوستانه خو ډېرې غټې وي. اوس موږ د دې دپاره چې د نورو هیوادونو سره دغسې د تجارت دروازې خلاصې کړو څومره فرصتونه لرو په لاس کې؟ بیخي ډېرې لرو. خوشبختانه دا اوس بازارونه ډک دي او دا داسې نه ده چې موږ اوس دروازې خلاصو. یو شي ته مې احساس یې پام موږ دروازې په خانه خلاص. موږ هندوستان سره ځکه ډېر تجارت لرو، هغه فرصتونه چې ترکمنستان سره ډېر تجارت لرو. د ایران ټول تجارت چې اروپا سره د هغې پرون وزیر خارجه غږېدلی او د هغې نه ډېر تجارت د افغانستان سره، تاجکستان سره لرو، روسي سره لرو، هند سره لرو. تاسو ماته داسې یو توکی وښیي چې هغه د پاکستان نه رانیسي موږ به دلته مشکل موجود نه. دغسې لارو خلاصېدل لکه د واخان کواریډر څومره مهم دي. بالکل دا واخان زمینی لاره مهمه ده، نورې لارې مهمې دي. د چابهار بیرته به د هندوستان نور سرمایه گذاري وکړي، قناعت ورته ورکول سي، ایران ته قناعت ورکول سي. چابهار موږ ته حیاتي بحث ده، موږ ته بندر عباس
حیاتي بحث ده. نورې لارې چارې لرو. افغانستان حتی چین سره د هغه نه زموږ لرې پاټلی چې کله هغه کېږي په هغه کې واګون کې اموال دلته افغانستان ته اوس په 2 هفتو کې رسېږي. نو افغانستان نه زراعت لحاظ بیخي ډېره برخه په خپله مشکل حل ده. اما د هغه ترڅنګ هوایي کوریډور بحث ده. زه فکر نه کوم چې دا به موږ مشکل سره د موږ نه د پاکستان مشکل ورسره ډېر د مخکې مې یادواري وکړه. هغوی ډېر متضرر دي. هغوی موږ متضرر یو، هغوی د موږ څخه ډېر متضرر دي. داسې نه ده چې موږ غزا ته د ولګې نه به مړه سو. بازار کې هر چې هیڅ نرخ کې تفاوت نه راغلی. تاسو ماته دې شي توکي نوم راغلی چې کې فرق راغلی هیڅ شي کې. امرخیل صاحب یو بحث بل روان دی، تاسو هم هغه بحث اوریدلی وي یا به مو لیدلی وي. د واخان کواریډور د چین دپاره څومره ګټور دی؟ د سیپیک بدیل دی یا د دې لارې نه کولی شي چې هغه پروګرام چې دوی غوښته د سیپیک په ذریعه باندې وکړي، د دې لارې نه هغه د ون بیلډ ون وی یا د یو سړک یو کمربند هغه واخان کواریډور د دې بدیل شي د یا د واخان لاره چې موږ د چین سره وصل کیږو، چین ته یو ښه بدیل نه دی چې د پاکستان؟ بېشکه ده. د واخان کوریډور نه یوازې افغانستان مستفید کیږي نه، موږ نه ایران ورنه ډېر مستفید. د موږ نه ورسره تاجکستان ډېر مستفید کیږي. نو دا یو ښه بدیله لاره ده. په دې باندې پانګه اچونه، د دې امنیت تامینېدل، هم امارت اسلامي حکومت ته په ټوله کې د دې دا بنسټ ته پکار ده او هم همدارنګه چین ته پکار ده چې دې ته زیاته توجه وسي. ما اورېدلي دي، دقیق معلومات نه لرم چې تر یو حده پورې لارې کارې مخ ته تللی ده. دا چې خامه جوړېږي یا پخه جوړېږي، که نن خامه جوړه سي سبا به پخه جوړه سي، هغه مشکل نه ده. نو یو ښه بدیل کېدلی سي. بیا هم دا وایم هر هغه پروژه چې هغه غټه ملي پروژه وي، پاکستان یې طبیعي ده چې مخالفت کوي او موږ باید دې ته متوجه اوسو، موږ باید دې ته بیدار اوسو. نن پاکستان ډېر څه په لاس کې نه لري په دې برخه کې. برنامه رسوا سوې ده، برنامه افشا سوې ده، برنامه ټولو ولسونو قومونو ته معلوم دي چې دوی دغسې سیمې هېوادونو ته څومره رسوا دوی ته بالکل رسوا ده، بالکل رسوا ده. چین ته نن معلوم ده چې ولې په افغانستان کې پاکستان نامني غواړي. ایران ته معلومه، روسیې ته معلومه، تاجکستان او نور ممالکو ته په دې برخه کې کافي معلومات دي. نو په هر حال خدای دې کړي چې پاکستان په خپل پالیسۍ کې تغییر راوړي او ملکی ادارې هغه سیاسي احزاب ډلې لا نور فشار ور باندې په نظامیانو باندې وارد کړي، ته متوجه کړي چې یو ښه ګاونډي سره پاتې زو. ښه ګاونډي کې د افغانستان او پاکستان دواړو خیر او که ښه ګاونډي نه وي هغوی متضرر دي. په سیمه کې داسې هېواد شته دی چې هغه د پاکستان سره په دې موافق وي په سیمه کې د نور د جنګ جګړو یا د زه فکر نه کوم. زما خپل تحلیل دا ده چې منطقه له جنګ نه ډېره ستړې سوې ده او افغانان بالخصوص ډېر زښته ډېر ستړي سوي دي. زه ډېر ولایتو ته سفر کوم، ګورم او په فردي شکل څومره د دې وجې نه د سیمې هېوادونه نه غواړي چې په افغانستان کې د جګړه وي یا د افغانستان بیا په جګړو کې ښکیل شي، ځکه افغانستان د سیمې د وصل نقطه ده، د تجارتي وصل، د ټرانزیټ د وصل نقطه ده. نه سیمه غواړي او نه افغانستان غواړي. بدبختي یوازې پاکستان غواړي او د ته سیمه متوجه ده او افغانانو متوجه دي. مخکې یو متل تاسو ویلي چې کور ور واخیسته خو دیوالونه پاخه سو. موږ ډېر مشکل ولید خو موږ اخر نتیجې ته رسېدلي. موږ نوره بدبختي نه غواړو، موږ اصلاحات غواړو، موږ بدلون غواړو، موږ تغییر غواړو، موږ علم غواړو، موږ ژوند غواړو. افغانان غره ته لاړ سي دا باس در سره کوي، ورته دا ارزښت نه لري چې احمد حاکم د کوم محمود د چې زه ژوند ولرم، زه عدالت ولرم، زه برابري ولرم، زه هلته خپل حقوق ولرم، زه ازادي فردي ولرم، زه علم ته زمینه راته برابره سي. دا د افغانانو په ټوله کې هغه ده. نو پروردګار دې وکړي چې په دې وروستۍ پوښتنه کوم امرخیل صاحب، که پاکستان بیا د خبرو میز ته راځي په څه ډول باندې کولی شي چې د افغانستان سره د یوه ګاونډي په توګه او هغه ګټې ولټوي چې هغه مشروع وي، د هغې ته د قایل کېدو دپاره څه پکار دي پاکستان ته چې یو نتیجې ته سره ورسي؟ مننه. مخکې مو بحث وکړو خو پاکستان که غواړي چې دا موضوع دایمي حل سي په دوو برخو خپل دا بحث تقسیم کړي و افغانستان دواړه. یو داخلي بحث ته، یو بیروني. داخلي دي دواړه ممالک په خپل باندې حل کړي او بیروني دي بیروني ته حل لاره پیدا کړي. مثلا بیروني معنا دا چې د پاکستان افغانستان نه باید د جی ټي پی هلته حملاتو نه انجامي،
همداسې د پاکستان د افغانستان ته یو تعهد ورکړي چې داعش او هغه ډرون او نور هغه چې راځي هغه به د پاکستان له خاورې نه استفاده کیږي. نور د امارت اسلامي یا افغانستان حکومت د خپل ستونزې په خپل حل کې داخلي او پاکستان د خپل حل کې که پاکستان خپل پالیسي کې په دې برخه کې بدلون نه راوړي په حقایق باندې خپل بحثونه سره او دا ناممکنه دی ګارانټي هیڅ څوک نشي ورکولای چې پاکستان کې به حمله نه کیږي افغانستان کې باندې دا هیڅ څوک نشي کولای ځکه چې د یو د بل الته د امنیت مسؤلیت په غاړه باندې نه لري. پاکستان ځان ته یو ادارې لري هغوی مکلفیت ده داخل د ولس نارضایتي ده باید ولس راضي کی دولت سره خبري وکړي ولس باندې بمبارونه کې کله چې خپل فوج جګیږي په خپل ولس باندې بمبار کې توقع دي چې هغه ورته په غاړه کې ګلونه واچوي چې په مقابل کې مخالفت کوي کاغه په توپولي بداخل په کراشنکوف یو مرمۍ استفاده کولای شي فتوانچخ کولای شي یو مصنوعي من خو جوړولای شي په خپل کن په خپل لاسو باندې نو باید حقایق باسوس او حقایق په نظر کې ونیول شي او استقلالات د ممالک نظر کې ونیول شي سیده کدی نن نوې قوه لري افغانستان باندې بمبار کې خو سرحد خو ډیورند خو د سرسته ده کنه کته واکې به پزمکه خلاصي پزمکه نه خلاصيږي کنه او پزمکه کته لاس وژني یو 15 خو افغانانو مالته وژني نو کزمنګ لازي 15 خو بستا موجل کی نو د سینې په مقابل کې د خلک هم مشکل حساسیت دغه ډیر د زخت ډیر د افغانانو را پکړېدل ده او که مهاجر ورغلم دا اول مهاجر کړه د به ژوند تر اخیسته د به بیرته نظام هم د دوی په لاس روان کړه زه فکر کوم چې افغانان دی موضوع ته ډیر حساس دي او کوم ژوند هم نه لرو د کوم ژوند احسان را باندې کې خو مهاجر بزون شي فقیر ترین بدبخت ترین ژوند ده باعث مهاجرت ته د ملک دورانول ته احسان په ما کې کنه نو احسان د چی احسان نه باندې کمه ځل منګه د اخیری خبره به کوم پاکستان کې او درې کال مخکې یو ټینګ ټانګو جرمني جوړ کړه او زه دعوت کړم مال ته باسو نشپې منګه د پاکستاني ځینې مسولین دغه ملمانه کړیو په یو ډیر خزي کې ملمانه کړو نو کې ډیر کلنکار او ماته چې مستر گورنر دا څه موضوع ده چې تاسو هر یو مونږ ارته ورسو مونږ مخالفت کوي او د احسان خبره وکړه کنه نو مورتل د دې معنا لري چې دا کوم خبره کې د احسان لکه زه تاسو زما ملمانه یست یو پغمان ته مډیر یو خباغ ته بوزم او خ کباب او خ ډوډۍ درته تیار کم اما کله چې راوځي د ازما سکیورټي یا ګارد یو 2 سپېړې ته وای نو ته زما د ډوډۍ یاد یو کده سپېړې بیا ده نو ملته افغانان سره دغه سره وکړل نو څه شي احسان ملک دی وران کړی دا ژوند دی وران کړی دا علم نه دی لري کړی دي اساسات دی وران کړی دي د احسان خبرم ته کوي د مهاجرت خو بدبخترین ژوند دی غیته تا مجبور کړی د احسان قربانه کې د کیم بچی ژوند دی د یو رمه میګل لرو د ژوند دی لرو د دکان لرو د خار لرو د مارکیټ لرو د نوکر لرو د ژوند علم مکتب او پانتون مطالعه سل پرواز به د ورځ تلو سل براتله او تا مهاجرت ژوند ته مجبور کړی احسان د مهاجرت ژوند ور باندې کې مهاجرت خو ژوند نه ډیر مننه نو تاسو نه مننه کور ما بعد خوشاله سم چې په دې باس کې بګړو سره د امرخیل څخه په شننو کې مو ولیدل چې پاکستان خپل داخلي ستونزې لري دا ستونزې لکه چې اوختې دي او د پاکستان پوځي رژیم غواړي چې خپل داخلي ستونزې په جګړو پټي کې د هغې دپاره مصنوعي جګړې جوړې کړي د هغې دپاره مصنوعي دلایل رامنځته کړي او د پاکستان په داخل کې د ټي ټي پي جګړه چې دا د دوی د خپلو بې عدالتیو د خپلو قومونو سره د دوی د بې عدالتیو تاوتریخوالي پر خپلو قومونو د بمبارونو پر هغوی د جګړو پر هغوی د عملیاتو د دې په نتیجه کې خلک مجبور شوي دي چې ودرېږي د خپل حقونو لپاره مجبور شوي دي پاکستان په د دې لپاره چې د په سیمه کې یا په نړۍ کې د یو ګډ کور هغه د وګړي اصول مراعات کړي نو نه باید د جګړو پالیسي پر مخ ویسي نه باید د جګړو له پالیسۍ ګټې وټې وکړي بلکې د مشروع ګټو وټو لارې چارې ولټوي د نن بحث مو همدومره و تر بیا د الله په امان